په فرانسوي ژبه کې être verbe être د یم فعل یا یې فعل هغه فعل چې مونږ کولی شو ورباندې خپل ځان انتخاب کو یا بل څوک انتخاب کو. مثلا je suis زه یم، tu es ته یې، il est هغه نارینه دی، elle est هغه ښځینه دی، nous sommes مونږ یو، vous êtes تاسو یاست، ils sont هغوی نارینه دي، elles sont هغه ښځینه دي. je suis afghan زه افغان یم، tu es étudiante ته زده کوونکی، il est petit هغه نارینه کوچنی یا وړوکی دی، elle est petite هغه ښځینه کوچنی یا وړوکی دی. nous sommes à Paris موږ په پاریس کې یو، vous êtes à la maison تاسو په کور کې یاست، ils sont mes amis هغه نارینه زموږ ملګري دي، elles sont belles هغه ښځینه ښکلي دي. دا چې زه تاسو ته هغه نارینه یا هغه ښځینه یادوم، مطلب دا نه چې تاسې باید په ټولو جملو کې دا ډول وکاروئ، یعنی دلته د ایل او ایل نه نارینه او ښځینه مراد دی، نو اړتیا نشته چې تاسو په ټولو وختونو کې دا ډول وکاروئ چې یعنی هغه ښځینه یا هغه نارینه.